پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح شوا هند راغلا هند دا ابو سفیان ټبر دی دا چراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو نه بیعت اغوستلو سړو نه بعد دا بیعت شروع شو چې کله بیعت شروع شو هندا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی ہندا راتا وشوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل ولا يقتلن اولادهن تاسو به اولاد نه قتلوي عمر رضی اللہ عنہ داسې غونډۍ باندې بره ناستو ډډې وهلې وه پیغمبر علیہ السلام بیعت اغوستو یوې دا خبره وکړه چې زنا به نه کوئ هندي ورته برقه کې مخ راواړو څه ورته وایي ولې حرې ښځې نسب پرست ښځې شریف الناس خلق هغه غوره خلق هغه غوره زنانه چې د چا د پلار د چا د مور تاریخ ژوندی را روان هغوی هم زنا کوي ګوره ښه هغوی هم ګوندې زنا کوي نبی علیہ السلام ویل دا چې دا تیز خبر کې دا ښځه څوک ده خو برقه کې د پتې لګي نه بیا یې وویل چې دا هېڅکله دا خو توقع موږ نه پکار نه ده چې موږ به زنا کوو ګوره مشرکان وي چې ایمان یې راوړو دا زنا دومره قبیح عمل و چې هغوی د ځان سره دا خو مناسب نه ده د یو پاکې ښځې سره د یو شریف النفس انسان سره چې هغه د نفس نم پاکي د خاندان نم پاکي هغه د زنا کوي ډېره بده خبره ورته ولګېدل بیا ورته وایي چې بچي به نه قتلوئ مخکې بچي قتلول دې نه بعد بچي نه قتلوئ هغه ورته په جواب کې څه وایي ورته وایي ای د الله محبوبه مونږ خو رالوی کړل مونږ ورباندې خوارانې وکړلې مونږه په ناز ځان ته راوچت کړله تاسې بدر کې راته مړه کړله سرداري کونې وایي تپوس وکړئ دا ماته هنده ښکارېږي دا هنده ده هندي ویل او یا رسول الله زه هنده یما پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته وایي ای هندي من بدر کې څو قتل کړي دي ورته وایي بدر کې م زما حنظله بچې قتل کړی حنظله د دې یو زوی بدر کې د کافرو په مجلس په جماعت کې تللی او د ابي جهل په لښکر کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته یو صحابي راغی و یا رسول الله حنظله کنځلې کولې یو حنظله صحابي دی غسیل الملائک چې ورته وایي یو صحابي دی د هغه چې شهید شو د هغې جنازه له ټول ملائک راغلي او غسل هم ملائکه ورکړی او یو حنظله د ابا سفیان زوی د هندي زوی نو نبی علیہ السلام ته وایي چې یا رسول الله موږ رالوی کړل او تاسې په بدر کې راته قتل کړل نو نبی علیہ السلام تبسم وکړو عمر رضی الله عنه په ټس ټسو خاندل عمر صاحب دوه ځلې خاندلي یو ځلې په دې وخاندل چې کله د بدر په میدان کې د ابي جهل خبر راغی چې ابي جهل عبدالله بن مسعود ته ویلي چې زما دا سر دی اوږې سره د ولو منځ کې لاندې دغه توره باندې کټ کا نو هغه دې تپوس کړی چې ولې وی په دې وجه باندې چې په دې نورو سرونو کې زما سر اوچت پروتي نو عمر صاحب خاندلی و دې بدبخته ته وګوره دا دومره بدبخته دی او یو د هندي په دې خبره باندې چې هندي ویلو موږ رالوی کړل او تاسې بدر کې راته مړ کړل جهنم ته م ورسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وی هندي الله دې پتا رحم وکړي الله دې پتا رحم وکړي هند رضی الله تعالی عنها صحابیه ده لوی مقام الله ورکړي دا ټول بزرگان د امت تابعین او تبع تابعین چې راجمع شي د ادنا نه ادنا صحابي مقام او درجې ته نه رسیږي نو هند رضی الله عنها سوی و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من را لوی کړل تاسې راته قتل کړل بیا د دې هندي نه تپوس شو چې هندي تا چې ایمان راوړی تا نه داسې یو ګناه شوې ده هندي وجړل وایي ما چې کله د رسول الله په لاس کې بیعت کړی دی ایمان مې راوړی نو د نن مرګ ورځې پورې ما نه اوسه پورې ما ته د تیلی په سر باندې چې کوم مساله انختی وي مانا نوکې راواغوسو داسې خاوره ور باندې ولګوله وایي ان شاء الله
ان شاء الله په برکت د امام الانبیاء زمانہ د دې نوک عمره د پاچ کوم خوره پرته ده دومره خلاف ورزم زمان نه ده شوی ایمان چې بیا راوړو یا خو د احد په میدان کې د سید الشهداء امیر حمزه رضی الله عنه زړه ویستلو وګونه کټ کړو اوزه کټ کړو خو چې ایمان راوړو به سو کړل بیا د نوک په سر باندې خوره کې خدلا دومره نافرمانی رانه نه ده شوی نن امت محمدیه الله ته هغه توبه پکار ده چې د دینه بعد بیا موږ ګناه ونکو وایرس به الله ختم کی ان شاء الله د الله نه مو دا امید دی چې یا الله موږ ډېر کمزور یو خدایا نه د اسپیټال د تلو یو نه مو وس کېږي او نه د ځان دپاره داسې آلات لرو چې خدایا هغه ځان ته ولګو نو وظیفه مخکې م درکړې وه بیا م در کوم استغفار به ډېر ډېر وایو ان شاء الله او درود شریف به په امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ډېر ډېر وایو ان شاء الله او دویم څومره ملګرو چې قرآن شریف ویلی د هغوی ته په مخکې دا درخواست دی چې ټول کښېنئ ان شاء الله د مانځه نه بعد به موږ د وایرس باره کې ان شاء الله د قرآن شریف ختم کو او د هغې نه بعد به ان شاء الله ختم خواجاګان دا اولیاء الله خواجه باقی بالله رحمت الله علیه یو وخت یو کس ورته راغی ویل حضرت زما بیخي اولاد نه پاتې کېږي اولاد مې وشي چې څو د هغې عقیقې له ځان برابروم هغه بچی زما وفات شي خواجه باقی بالله رحمت الله علیه شاګردان او مریدان را جمع کړل ختم خواجاګانې ورته وکړو او ده ته ویل زه دا اوبه والا په کور والا زنانه دې اوس کا چې اوبه یې وڅښلې الله رب العالمین د هغې نه بیا سعید احمد رحمت الله علیه بچی ته الله پیدا کو نو علماو لیکلي دي چې ختم خواجاګان په داسې وخت کې کول پکار دي نو تاسو خو الحمدلله ختم خواجاګان ټول کوئ دې کې شک نشته خو دا وایرس باره کې به ان شاء الله نن موږ د مانځه نه بعد چې څنګه جمع وشوه فرض سنت وشو ځای په ځای باندې به ان شاء الله کښېنئ او چا حفظ وي هغوی به په حفظ باندې سپارې وي چا حفظ نه یې کړی قرآن شریفونه به راوالو جومات الحمدلله ډک دی لاندې ځای نه به یم راوچت کړي ان شاء الله قرآن شریفونه به ټول سپارو په ترتیب باندې مرګري تقسیم کوي چې کم مرګري یو ختم وشو دو وشو درې وشو ټول امت دپاره به دعاګانې وغواړو ان شاء الله د وایرس باره کې به د قرآن شریف د سپارو ختم کو او د سپارو د ختم نه بعد به ان شاء الله متصل ختم خواجاګان کو ان شاء الله خوښه مو ده ګوره یاد ساتئ د الله نه په غوښتو باندې به د دې عذاب نه ځان بچ کوو ورنه موږ سره هېڅ آلات نشته موږ سره هېڅ وسیلې او ذرایع نشته موږ فقیران یو او دویمه خبره دا درونو چې څو ورځو دپاره که نورې ټول عمر ته نه پرېږدئ یو څو ورځې د دې موبایل نه ځان وساتئ دا ګناهونه پکې مه ګورئ د دې په ځای باندې لس منټ هم درته میلاویږي تسبیح راوالئ ذکر کوئ استغفار غواړئ او تاسې ګورئ دومره کسان چین کې وی مړه شو دومره په یورپ کې مړه شو دومره نو پاکستان کې بعضې خلق وایي چې څه کسان شهیدان شو ورباندې نو الله دې نور ټول زموږ استاسې په شمول باندې د بچو په شمول باندې الله دې دا ملک د دې وبا نه بچو ساتي او خدای پاک دې څومره اسلام ملکونه دي الله چې دا وبا پکې راغلی خدایه ټولو ملکونو ته یا الله ته د نجات صادر ور واغوندې ټول مسلمانان د دې وبایي امراضو نه وساتي نو ان شاء الله ختم خواجاګان او د قرآن شریف د سپارو ختم به کو څه طالبان دي مرګرو هغوی کم طالبان چې دي هغوی به اوچت شي بیا چې څرنګه جمع وشي په سنت وشي فوراً به د هغې ځای نه قرآن شریفونه راوړي دلته چې کوم دي دا به فوراً تقسیم کړي لومبیا به انشاءالله غټه حلقه ولګوئ داسې حلقه په دې پکار وي چې قرآن شریف د یو بل شاته رانه شي نو غټه حلقه ول داسې ولګوئ د ختم شکل جوړ کړئ او بیا په همدغې حلقې باندې به انشاءالله ختم خواجاگان مکو وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اله العالمين خدایا الله دا کوم وبا د وایرس کرونا په شکل باندې چې کومه بیماری راغلی ده الله خدای منګه او ټول اسلامي ملکونه پاکستان الله څومره اسلام ملکونه چې دي زمونږ په ګوان کې الله بنگلادیش افغانستان الله نور عراق څومره ملکونه چې دي الله اسلامي خدایا زمونږ ته به د هغې نومونه نه یاد من کمزور یو خو یا الله چې څومره ملکونو کې لا اله الا الله محمد رسول الله
د کلمې ویونکي الله دا ټول مسلمانان د دې وبایي امراضو نه سره زمونږ وساتي، ټولو ته الله نجات ور نصیب کړي. الله د مسلمانانو دپاره خدایا د ګناهونو د مخکینو ګناهونو کفاره وګرځي او د راروانو د نیکو اعمالو دپاره ورته خدای د توبې یوه دروازه وګرځي. او الله اهل کفر چې څومره غیر اسلامي ملکونه دي الله هغوی ته د ایمان د راوړو ذریعه وګرځي. اله العالمین خدای دا ملک او ټول اسلامي ملکونه الله د دې وبایي امراضو نه بچو ساتي. خدای زمونږ د ټولو حفاظت فرمایي. الله چې څومره مسلمانان پې مبتلا دي الله خدای ته ورته د خولې لارې شفا وګرځي. یا الله ته ورته روغ صحت ور نصیب کړي. یا الله د دې وبا د راتلو چې دا کم اواز لګېدلې خدایا د ملک د ترقی او د خوشحالۍ او د شفا اوازونه ورپسې د روغ صحت اوازونه ور ولګې الله خدای دا بیماری ختمه کی. الله دا بیماری ختمه کی، نور بیمارونه مو وساتي. آخر وخت ځان کدن کې مدا کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول